چې په ښځه دی د کورم بار نه وځي، بلکې په کور کې دم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه خوا پردی سړی وانه. د دې ملک د آزادۍ دا مطلب دی چې ملک د دومره ازادي دی وشي چې کله ملک خزي غول په سر تپیم څوک دی ورته خبره نشي کولی. اول تاسو په ایمان وای چې اور او به یو ځای چلی دی شي، اور او به یو ځای وخت تیرولی شي، نو ښځه او سړی خو اور او به دي. ښځه او سړی اور او به دي. ورشه د ټلیفون میګمې بیړه تباه شوه چې کله نه جینکۍ پکې کینولي. زلمی هلکان اپریټران او ځوانې پیغلې جینکۍ په یو سیټ کینولي دي. رنګ ورته کېږه 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 چېرته ورک وې وایي جي بیزي وم. اوس بیزي ټکی داسې دی چې ته نه ورتلی شي او نه اسچینج کتی شي او نه پته لګولی شي چې دا بیزي بیزي په څه کې وې. او د بیزو بچیا په څه کې بیزي وې، خو د کاونټرې سره بیزي وې که نه. په اسمبلی کې چې ورسره دغه لونډې کینولې دي، دا اسمبلی والا به باس کوي که د دغې کاونټرو په تماشه به وي. نو هغه وایي چې په اسلام کې د پردې تصور نشته. دا جواب ما ته نه دی پکار، دا هغه د اسمبلی او د سینټ مولیانو ته پکار دی چې هغه ورته ووایي چې قرآن کې د پردې تصور خود څه کوي. قرآن وایي چې په ښځه دی د کورم بار نه وځي، بلکې په کور کې دم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه خوا پردی سړی وانه. د دې ملک د آزادۍ دا مطلب دی چې ملک د دومره ازادي دی وشي چې کله ملک خزي غول په سر تپیم څوک دی ورته خبره نشي کولی.